السلام علیکم. دا سواد دی. صابون. تاسو ته هره ورځ وایي چې لاسونه پرېمینځئ. د کورونا ناروغي ده او باید لاسونه مو پاک وي. دا دی اوس دا موږ ګورو صابون. سواد صابون. په دې بل کې ضاد دا وګوره موږ ورته ضوات هم وایو نو ځکه وایي ضعیف. دا سپین ږیری ډېر ضعیف شوی دی نو ځکه ورته ضوات باندې شروع کېږي یا ضوات ضوات. دا بل کې بیا توی څومره ښه توتي ده. توی توتي نو دا هم په توی باندې لیکل کېږي. دا زوی باندې ظاهره یوه نجلۍ ده مکتب ته روانه ده هلته ولاړه ده په سړک کې نو ظاهره زوی ده. دا بل دوهم عکس عینکې دي او دا په عین شروع کېږي عینکې. په دې بل کې تاسو وګورئ څومره ښه پاک غاښونه دي. ګوره غین باندې شروع کېږي غاښونه غین. لاندې څه شی دی؟ فیل دی. فیل فی فی. ګوره په سر کې چې لیکلې ده. په بل عکس کې څومره ښه تور قلم دی. قلم خود رنګ قلم دی. او قاف ګوره قاف قلم. ځینې ورته کلم هم وایي ځکه چې هغوی قاف صحیح نسي لوستلی او وایي کلم قلم. په دې بل کې بیا دا څه شی دی؟ کاف. تاسو ګورئ د تاسو خپل کتاب ده. کتاب کتاب داسې لیکل کېږي. ګوره کاف ته بیا نور ت الف ب کتاب. په بل عکس کې څومره ښایسته ګل دی. دا ګوره ګل چې موږ ووایو ګاف باندې شروع کېږي. دا بل عکس کې ګورئ لړم دی لام باندې شروع کېږي. په دې بل عکس کې یو مور ده. مور چې موږ ووایو په میم شروع کېږي. ګوره میم د مور په توري کې هم کوچنی میم راغلی دی. په دې عکس کې ګورو ناک او ناک په نون شروع کېږي. نون نون ناک. مڼه ړوڼ. دې ته ړوڼ وایو خو په ړوڼ باندې کلمه نه شروع کېږي ځکه په منځ کې راغلی دی ړوڼ مڼه. په بل کې بیا واو ونه. واو ده او هغه ونه. په دې بل عکس کې اره. دا هی په آخر کې راځي او د بل ځای کې یو بله هی ده چې دا په سر کې راځي دا رقم او دې ته لکه تاسو ګورئ هګۍ هی هګۍ. دا بل عکس کې بیا یې ده. دا یې په آخر کې راځي لکه منګی. بل عکس کې ګورو ټولې یاګانې دي او دا زیاتره په آخر کې راځي او داسې ښکارېږي. دې کې دا وګورئ اوږده یې ده ځکه ټکي ګوره داسې اوږده پراته دي نو اواز هم همداسې اوږد ورکوي په آخر کې راځي مڼې. دا بله یې ده څرګنده یې او دا هم لکه موچي داسې د اواز ورکوي د ای اواز ای موچي. دا بیا وړکۍ لکۍ لري ګورئ نو دا یا بیا د سپوږمۍ او خپله لکۍ که موږ ووایو دا ای اواز ورکوي. دا نور کېدای شي تاسو ورباندې فکر وکړئ لکه غونډۍ
نجلۍ، او همداسې نور. بله یا هم شته، وګورئ دا بیا یو حمزه، نو لکه دا راځي ولولئ، دا هم د ای په شکل آواز ورکوي، دا په آخر کې راځي ولولئ، وڅکئ،